تازه او جالب خبر د کرکټ له نړۍ څخه افغان لوبغاړی د انګلستان په لوبډله کې د افغانستان په مقابل کې ولوبېده خو څرنګه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ درنو کتونکو السلام علیکم که چېرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ څه موده مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ترمنځ د نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه چې پکې افغان الاصله لوبغاړی حمیدالله قدري هم شامل دی تر هغه وروسته پرون سهشنبه د افغانستان او انګلستان 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ یوه تمریناتي لوبه ترسره شوه چې په هغه کې افغان لوبډلې په 21 منډو بریا خپله کړه په دې لوبه کې د افغانستان خلاف په انګلستاني لوبډله کې یو افغان الاصله کندهاري لوبغاړی حمیدالله قدري هم ولوبېده هغه د افغان لوبډلې یو لوبغاړی وسوځاوه خو د توپوهنې په برخه کې انګلستاني لوبډلې نه واخیستی حمیدالله قدري د افغانستان په کندهار ولایت کې 20 کاله مخکې پیدا شوی دی او په 10 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته تللی چې اوس هلته یو ځای له خپلې کورنۍ سره اوسېږي حمیدالله قدري له کوچنیوالي له کرکټ سره علاقه درلوده چې د خپلې ښې توپ واچونې له امله یې دا د ځان د انګلستان کرکټ 19 کلنو ملي لوبډلې ته ورساوه او د 19 کلنو په نړیوال جام کې به د انګلستان لپاره ولوبېږي افغان الاصله قادري په راسته لاس اف بریک سلو توپ اچونه کوي او د دې تر مخ د انګلستان په ګڼو ځایي لوبډلو کې هم لوبېدلی دی چې ګڼې لاسته راوړنې یې د خپلو لوبډلو لپاره درلودلې دي انګلستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو ترمنځ په نړیوال جام کې په دوهم ګروپ کې د ویسټ انډیز اسټرالیا او نایجیریا سره شتون لري انګلستان کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د روانې جنورۍ میاشتې په 16 نیټه د ویسټ انډیز سره کوي دوهمه لوبه د جنورۍ په 23 د اسټرالیا په وړاندې او دریمه لوبه بیا د جنورۍ په 15 نیټه د نایجیریا په وړاندې ترسره کوي د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام روانې جنورۍ میاشتې په 18 نیټه د سویلي افریقا په کوربهتوب د 14 لوبډلو ترمنځ پیلېږي چې په یادو سیالیو کې افغانستان هم ګډون لري او 13 اونۍ کې سویلي افریقا ته هم سفر وکړ د دغه جام لپاره تمریناتي لوبې مخکې پیل شوې دي د افغانستان د کرکټ 19 کلنې ملي لوبډلې د سهشنبې په ورځ د انګلستان کرکټ 19 کلنې ملي لوبډلې په وړاندې یوه تمریناتي لوبه ترسره کړه چې انګلستان ته یې په 21 منډو توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې د لوبې ټاس وګټه او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې انګلستان ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 206 منډو هدف وټاکه هر کله چې د انګلستان کرکټ 19 کلنو لوبډله د دغه ټارګټ د پوره کولو لپاره میدان ته راښکته شوه نو د افغان لوبډلې د قوي بالینګ ښکار شوه او په 2.2 اورونو کې د 140 منډو په کولو سره ټوله لوبډله وسوځېدله او لوبه یې افغانستان ته وبایلله